तुम कहाँ जा रही हो? तुम यहीं रुको, ये सब कुछ तुम्हारे लिए तो हो रहा है। मेरे लिए? हाँ, एक खास मुलाकात ही है तुमसे मिलने के लिए। कैसे डालूंगी ना कि जिंदगी भर किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी। चल जरा प्यार की राह मुझको छोड़। देख, तुझे बोलना पड़ेगा कि तुमने अपने शोहर को जहर दिया। वतना वतना वतना। سلامونه ګرانو کتونکو، هیله لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ او خوشحاله یاست. زه ستاسو کوربه اعظم خان مندوخیل، تاسو ګورئ وطن چینل. ګرانو کتونکو، د کراچۍ په ښار کې موجود یم. زما پر څنګ د شوبیز د دنیا یو خور ناسته ده چې د دې خور نوم دی ګلشن آرا. ګلشن آرا په ډیرو ډرامو کې اردو، سندي او پښتو په دې دریو واړو ډرامو کې د خپل فن مظاهره کړې ده. له دې سره د دې پر فن او پر ژوند باندې تفصیلي مرکه کول غواړو. السلام علیکم، ستړي مشه. وعلیکم سلام. خدای دې مرشه جناتي شي. او زه تاسې ډېر شکریا ده کوم چې تاسې مطلب زما د انټرویو اخلي، تاسې خپل قیمتي ټیم ویستلو زما دپاره او تاسې دلته راغلو د زما باره کې معلومات کولو ته. ډېره ډېره مهرباني، شکریا. ډېره مننه. کور د ودان څه دا ماته ووایه، شوبیز دنیا ته څنګه راغی؟ بس دا خو زما یوه وړه بچی وه او هغې ډېر شوق وه دا به دې د ټیک ټوک جوړولو ډېر زیات شوق و که نه. نو زه هغې سره لاړله د لکه زما لور چې ده وړه بچی مې هغه د ایکسپریس چینل والا ډرامې دپاره لکه کې چا یو ښځه وه هغې ورته وویل هلته لاړو د میمن ګوټ ته. نو هغې زما بچی سره هغې سره زه لاړه لکه هغه مې یوازې نه پرېږدله. نو هغې سره بیا دې زما هلته انټرویو وخوست. هغه زما اواز چې و هغه لکه ډېر دې خوښ شو. نو بس بیا هغې نه پس ته نو بس زه په دې چینلو کې راغله. لکه پهله زما که نه کوئی دیکھے یا نه دیکھے شبیر تو دیکھے گا هلته هغو ډرامو کې راغلم. هغې نه بیا زه اے آر وائی که ټي وي 1 کې او د ډېرو چینلو کې ما کار وکړو. ګرین ټي وي کې، جیو کې، مطلب ډېرو ډرامو کې ما ماشاءالله کار وکړو. او اردو ډرامو کې، پښتو کې، کمرشل کې، ما لکه یوټیوب کې شارټ فلم کې دا دې کې ما ماشاءالله کمرشل کې دې کې ما ډېر زیات کار وکړو. ماشاءالله انا کال شول زما په دې فیلډ کې که نه چې زه کار کوم. دا ماته وایه تا د دوو چینلانو ذکر وکړي، جیو او بل د بیا وکړي اے آر وائی. په دې دواړو کې د په کومو ډرامو کې د خپل فن مظاهره کړې؟ د هغو ډرامو نومان که موږ ته وښایي. دې کې ما په دا جیو کې یو ډېره ښایسته ډراما چلیدله، اوس خلکه ختم ده، جانثار ډراما د ابا بخاري او دانش تیمور سره دې سره ما کار کړی دی او ډېره ښایسته ډراما. هغې کې زما ډېر لکه ټوکي سین ما ته ملو شوي، ډېر لکه ماشاءالله ډېر ښه ښایسته کار مې کړی دی، لکه پولیس والا کریکټر مې کړی دی. هغې نه علاوه دا دویمه ډراما ده هغه ښه د جیو والا دی، همراز. هغه کې عایزه خان سره دی، سره فیروز خان سره دی سره ما کار کړی دی. اور هغې نه علاوه دا گرین ټي وي والا ډراما ده ماشاءالله دا میں زمین تو اسمان. هغې کې زما کار اوس لکه کړی دی. هغه ډراما اوس دې ټیم کې لکه چلیږي ماشاءالله او ډېر ښایسته او ډېر زیات مې کار کړی دی. لکه شروع نه ونسي د اخره پورې دی کې لکه زما کریکټر دی پولیس والا. اور هغې نه علاوه نور ما لکه د ټي وي 1 کې دی کې ما لکه مختلفې ډرامې کړي دي او ماشاءالله ډېر خوند را کړی دی او ما ته ډېر زیات عزت ملاو شوی دی ماشاءالله. لکه څنګه چې تا ذکر وکړي چې په دې فیلډ کې زما نه کاله کېږي، په دا نه کاله کې د کم کریکټر کړي دي په مختلفو ډرامو کې؟ ما لکه دې کې زیات لکه پولیس والا کړي دي او د خور والا مې کړي دي، لور والا مې کړي دي او مور والا مې کړي دي او ماشاءالله ډېر زیات کار مې کړی دی. او هغې نه علاوه د چیپه سره زما ډېر زیات کار کړی دی او دې سره د تقریبا دا 20 ورځې مخکې که نه زه پېښور ته تللی وم
هلته پېښور ته دا بونیر د په بونیر کې سیلاب چې راغلی و که نه هلته ورسره تللی وم. هلته مې مخیال پورا ډېر کار کړی دی. سوات ته تللی وم. هغې سره هسې ښه زه دلته کراچۍ کې کار کوم. بیا هلته لاړم او زه د هغو ډېره شکریا ادا کوم چې دې یعنې کې زه دومره قابله وګڼلم چې زه دې هلته بوتلم او د هغو خلکو ډېره شکریا، ډېره مهرباني. دا ماته ووایه تا د پولیس د یو ډرامې د کرکټر ذکر وکړي. د پولیس د ډرامې د یو کرکټر ډایلاګ کتونکو ته ووایه که نه؟ بس زه به دې کتونکو ته څه ووایم ځکه چې دا کتونکي زما ډرامې ګوري. بلکل دې خوله بنده کا چې خولې نه دې اواز راونوځي ښه نو ژبه به دې بهر ته راوباسمه. په کلاره کښېنه، خوله دې بنده کا. دا راته ووایه 9 کاله دې د شوبیز په دنیا کې د خپل فن مظاهره کړې ده. په دا 9 کلو کې په دې فیلډ کې غمونه ډېر وو که خوشحالیانې؟ بس خو کله انسان هم نه وي چې د ټول عمر په د ژوند کې خوښۍ راځي یا غمونه راځي. چې انسان داسې انسان دی که نه چې لکه هغې په زندګۍ کې لکه خوښۍ ښه راځي او غمونه ښه راځي. هغه خو زندګي نه وي. نو زما په زندګۍ کې غمونه ډېر راغلي دي، خوښۍ هم ډېر راغلي دي او شکر الحمدلله چې خدای پاک ما ته ډېر همت را کړی دی او چې زه خپل ځان ته خپل بچو ته روزي ګټم. د چا سولګرې نه یم، د چا په دروازه کې نه ولاړه او خاص کر کې د خپلو مینو د خپلو رشته دارو په دروازه کې نه ولاړه. نو الله پاک د ما ته نوره همت راکړي او زه چې کله مونځ کوم، تهجد مونځ کوم، نو خدای ته دا سوال کوم چې خدای پاکه ته ما د چا سولګرې مه کې، د پردي سولګرې مې کې خو د خپلو رشته دارو سولګرې مې مه کې. نو الله پاک ته وایم چې الله پاک ته ماته دومره همت راکړي چې مطلب چې ډېر बड़े से बड़ा वो तकलीफ भी आ जाए ना ताकि मैं अकेले चट्टान बनकर अकेले खड़े होके उसका मुकाबला करो. तो अल्लाह ताला मां ته ډېر همت راکړی دی او شکر الحمدلله ما هار نه دی منلی او آخري ټیم رسې به زه هار نه منم. خپل بچو ته حق حلاله روزي ګټم اور الله د ما چاته سولګري نه کې زه وایم که نه خدای پاکه داسې هغه ورځ مه راولې چې زه چاته لاس داسې ونیسم. نو همیشه زما لاس داسې کې چې د بل لاس لاندې او زما لاس پاسه وي. دا ماته ووایه د شوبیز په دنیا کې به د ډېرو اکټرو سره د خپل فن مظاهره کړې وي. تر ټولو د خوښ اکټر او تر ټولو د خوښه اکټره کومه یوه ده؟ دا خو ډېر ګران سوال دی ځکه چې ما دپاره ټول ګران دي او ټول ښه اکټران دي، که جینکیو دي او که سړیان دي، که زړه دي که ځوان دي. او ځکه چې ټولو په خپل زوی باندې ښه اکټینګ کړی دی اور مونږ ته هېڅ نه راتلل، مونږ دوی له ګورو او مونږ هر څه زده کړي دي او یا خو مونږ هېڅ نه دي زده کړي ځکه چې ډېره کمي ده اور الله پاک ته مونږ مخکې طاقت او همت راکړي چې مونږ دې نه څه زده کړو ځکه چې مور په خېټه کې چا هېڅ نه وي زده کړي. دانش تیمور سره مې کار کړی دی، عایزه خان سره مې کار کړی دی، فیروز خان سره ما کار کړی دی، ماشاءالله ایبا بخاری سره، خالد انم سره ما کار کړی دی، ساجد حسن سره مې کار کړی دی، لکه ډېرو خلکو سره ما کار کړی دی. د دې کې جاوید شیخ سره ما کار کړی دی، لکه دې کې نور ډېر داسې اکټرون دي که نه چې د دې نومونه اوس ما په خولې باندې نه راځي، لکه عمای سعید شي او فیصل قریشي شي، دې سره ټولو سره زما لکه کار کړی دی که نه. او ماشاءالله د ټولو اکټینګ چې دی او اداکاري د دې خپلو ډرامو کې چې چا خپل یعنی کې مظاهره کړي ده، کارونه کړي دي، ماشاءالله د ټولو اکټینګ باندې شاباش او د ټولو اکټینګ ما ډېر خوښ دی او الله پاک ته ټولو له عزت ورکړي او هر چا مونږ ته ولې چې لکه چې مونږ د چا دپاره صحیح سوچ کوو نو مونږ ته به لکه الله پاک مخ ته بیایي او مونږ ته به خدای پاک عزت راکوي اور شکر الحمدلله ما ته الله پاک ډېر عزت راکړی دی. الله پاک ته ما ته مخ ته عزت نور راکړي. دا څومره اداکارانو نومان چې تا مونږ ته واخیستل دا ټول یا پنجابیان دي یا اردو سپیک دي، په دې کې پښتون اکټر ما ته ښکاره نه شو. ما خو ټولو سره کار کړی دی، پښتنو سره مې کړی دی، پنجابیانو سره مې کړی دی، سندیانو سره مې کړی، مهاجرو سره مې کړی، هزاریوالو سره مې کړی، بالوچیانو سره مې کړی دی
او ماشاءالله ټولو عزت راکړی او د ټولو کار چې دی نو ډېر ښه بهترین کار دی. دا ماته وایه په کومه ژبه کې ده د خپل فن مظاهره کړې ده؟ ما خو لکه پښتو کې کړې ده او اردو کې مې کړې ده او بس دغه کې مې کړې ده. سندي کار کې مې نه دی کار کړی. په کومه ژبه کې ډایلاګ ښه په خوند ویلی سي تا ته اسانه وي؟ ځکه چې پښتو خو موږ خپله ژبه ده او هغه موږ خپل پہچان دی. ما ته په هغې کې ډېر خوند راکوي او اردو کې ما ډېرې ډرامې کړي دي ماشاءالله ډېرې زیاتې ډرامې مې کړي او هغې د لاسه ما ته نوره خدای پاک عزت راکړی دی او راکوي یې او ډېر ښه کار مې کړی دی ماشاءالله سي. دا ماته وایه ستا په خاندان کې په دې کار کې په دې شعبه کې بل څوک شته میل یا فیمیل؟ زه د خپل خاندان باره کې هېڅ کله ویل نه غواړم. بس په خپل خاندان کې یو زه یم او یو زما لور ده چې دې فیلډ ته راغلي او زما بچی چې د هغې خپل لکه یوټیوب چینل دی نو هغه خپله کې خپل میړه ورته دواړه چې دي که نه میاں بیبي او یو بچی دی نو هغه خپل کار کوي او زه خپل کار کوم. لکه زما بچی اوده ده هله اور کې ده ماشاءالله او چې دی هغه خپل خاوند سره خپل کار کوي او موږ دې فیلډ ته نوره څوک نه دی راغلی. شاته د کومې علاقې؟ زه یو پښتانه یم خټکه یم کرک علاقې یم. کراچۍ کې د څومره وخت کېږي؟ کراچۍ کې زما لکه 10 کاله شولو. دا راته ووایه کرک ښه دی که کراچۍ؟ بس اخو زمونږ خپله کې پکې علاقه دا ځلې ولې چې هلته خپل کلی دی خپل وطن دی. خپل وطن ہوتا ته پته ده چې خپل وطن خو ګلي گلزار دی. خپل وطن بلبل وطن. ها خپل وطن بلبل وطن دی. اور هغې نه علاوه چې دی او مونږ پاکستان اره کونه ښایسته ده اره کونه ښایسته ده. زمونږ پاکستان باره کې به دومره شانتې زوی ته به نه وایي چې دا زوی خراب دی یا دا زوی صحیح نه دی یا دا زوی سخوا دی. نو ډېر ښایسته وطن دی زمونږ پاکستان. ګلشن اره دا ماته ووایه له پښتو له سینګینګ سره دې مینه شته او که نه؟ مینه خو مې ډېره زیاته ده خو لکه یو وخت و په هغه وخت کې به ما لکه داسې ځان سره لکه سندره ویله خو اوس وخت تیر شو. بسم الله یې که کتونکي ګوري بسم الله. ما ته یو ډېره ښایسته سندره وه ځکه چې ما هغه ډېره خوښه وه او هغه به داسې لږه شاندې د یو دوه لفظ ووایم. بلکل بلکل. قلم ډېره خرابه شوې ده. او راشه جانانه ورځ د دیدن ده سبا به نوې دیدنونه راشه جانانه او راشه جانانه ورځ د دیدن ده سبا به نوې دیدنونه راشه جانانه. بس ډېره مننه کور د ودان. په آخر کې د وطن چینل مینوالو ته که د یو ښه زبردسته ښایسته پیغام په ذهن کې وي؟ دا وطن چینل چې دی او دا ډېر ښایسته چینل دی او ډېر ښه چینل دی او زه ډېره مننه او چې تا زما انټرویو وخوسته اور الله پاک ته د چینل ته او تا ته نوره همت او طاقت درکړي او کامیابي د دیر کړي چې ته داسې هغو خلکو له لاړ شي د هغې پروګرام وکړي چې هغه لکه دې سره نوره مخته لاړ شي. همت خدای پاک دې له ورکړي. ډېره ډېره مننه او ډېره شکریه. ګرانو کتونکو دا و د شوبیز دنیا یو ډېره باکماله اکټره ګلشن اره چې له دې سره هم څو د خوند خوږې خبرې وکړي تر بل خوندور پروګرامه پورې مو پر لوی اله سپارلې یاسته. د خدای په امان.